په دعاګانو او اذکارو کې نن درته هغه دعا ښیم چې کله انسان اولنۍ میوه وویني په موسم کې. مثال زردالو تاسو راواخلئ، د زردالو موسم دی، د سیب موسم دی، د انارو موسم دی، چې اولنۍ میوه انسان وویني نو دغه دعا دې کوي. خیر دی که اولنۍ نه وي، خو چې ته اولنۍ خورې ته یې پکې ووایه دغه دعا. ځان له هم دغه وینا ده او د تاسو لپاره هم. روایاتو کې راځي وایي کله چې به صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین اولنۍ میوه ولیدله په باغ او په میوو په موسم کې، هر شي چې و هغه به یې راوشکوله، رسول الله مبارک ته به یې راوړل. نو هغه مبارک چې به ولیدله بیا به یې دغه دعا غوښتله. او بله فایده تاسو د دې دعا دا واورئ، دا هره دعا مأثوره ده، د خدای تعالی یو بهترین ذکر پر هغه مقام باندې. در دغه بالا بهترین ذکر پر دغه ځای کېدلی نشي. بیا د رسول الله مبارک په سنت باندې عملي چې هغه بیا جلا اجر و انسان ته پر ورکول کېږي. علما لیکي وایي دا اوس هغه سنت دی چې هغه ترکول سوی دی، عمل پې د خلکو نشته. نو رسول الله مبارک فرمایي وایي هر هغه سنت چې هغه زما دا په خلکو کې ترکول سوی پاته سوی، په هغو عمل کول د 100 شهیدانو اجر لري. د 100 شهیدانو دومره لوی ثواب دی. نو ضرور کوشش وکړئ چې تاسو دا دعا زده کړئ او په هغه میوې په ټیم باندې د هغه میوې د لیدلو د خوړلو په ټیم ته هغه دعا د الله تعالی نه وغواړئ. د برکت دعا ده. اللهم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا. معنا د دې دعا دا د الهی ای زموږ بادار، زموږ پروردگار، زموږ خالقه، زموږ په دې میوه کې راته برکت واچوي الله، چې نورې میوې پیدا کېږي یا الله چې نورې به هم کوي، خدای تعالی په دې کې برکت پکې راواچوي. د برکت په باب ما درته څه بحث وینا کړی و چې د انسان په یو شي کې برکت نصیب سي، هغه شی به بیا ستا د پیدې او د قوت او د نورو 100 ضرور پیدو د سبب ګرځېږي. چې بې برکت وي باره به بس بې خیري به درته را رواني، درته را شروع وي. نو خدای په دې میوه کې برکت راته واچوي. یا الله زموږ په ښار کې راته برکت واچوي. ای زموږ پروردګاره زموږ په مود کې راته برکت واچوي. ای الله زموږ په ساه کې راته برکت واچوي. یا الله په دې ټولو کې زموږ برکت نصیب کې. مود چې شته وي، ساه شته وي. علما لیکي ساه د وزن یو پیمانه ده، لکه زموږ ستاسو په اوسنۍ زمانه او عصر کې چې کیلو دی او د کیلو څلرمه حصه ته موږ تاسو پاو وایو، نیم کیلو ته نیم کیلو وایو. دا مود د دغه ساه څلرمه حصه ده. نو ګرانو عزتمندو ورونو، هغه دعا ده دا چې اوس ګواکې پاته سوې ده. ډېر کم کسان به دا کوي، ځکه د ډېرو خلکو زده نه ده. او بیا نو بس الله تعالی دې موږ تاسو ته د غوښتلو توفیق را نصیب کړي. ما درته فضیلت بیان کړي. زه یو ځل دا دعا بیا درته ښیم. اللهم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا.